لومړی قانون د انرژي تحفظ قانون دی. انرژي په طبیعت کې نه رامنځته کیدای شي او نه هم د له منځه وړلو وړ ده. یعنې مجموعي مقدار په طبیعت کې د انرژي ثابت دی. هو بڼه یې تغییر کوي خو مقدار به بیا هم ثابت وي. که د مثال په توګه که یو ډبره موږ له 10 متره ارتفاع نه د ځمکې په لور د جاذبې قوې په واسطه خوشې کړو، که چیرې هغه ډبره په لومړني حالت کې 10 ارګه پوټنشلي انرژي ولري، کله چې هغه ډبره ځمکې ته رارسیږي د ځمکې ته د رارسېدو په حالت کې د دغه ډبرې د انرژي مقدار په حرکي انرژي بدلیږي، بیرته پوټنشلي یو پر بل باندې دا حالتونه تغییر کوي، خو دغه مقدار د 10 ارګه چې کله ځمکې ته رارسیږي بیا به هم مجموعي مقدار د 10 ارګه انرژي ثابت پاتې وي. دا و د ترموډینامیک لومړی